بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو دوستانو، هیله مند یم چې روغ جوړ او د صحت جامه مو په تن وي. زه نن بیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم او زموږ او ستاسو د دولسم ټولګي دویم درس دی. څلورمه صفحه راواړوئ، مهرباني وکړئ خپل اړوند درسي مواد کتابچه قلم ځان سره ولرئ. زموږ او ستاسو موضوع ده helping verbs plus main verbs. کومکی فعلونه جمعاً اصلي فعلونه. د دې په اړه به موږ او تاسو بحث وکړو چې کومکی فعلونه څه شي ته وایي او اصلي فعلونه څه شي ته وایي. نو تاسو ښه متوجه اوسئ او هر څه چې زه په تخته لیکم دا تاسو ځان سره نوټ کړئ. نو راځو زموږ او ستاسو لومړنی عنوان څه شی دی؟ مین ورب. مین ورب په عامه اصطلاح یعنی اصلی یا اساسی ورب چې عموما دا د پرنسپل ورب په نامه هم یادیږي یا اساسی فعلونه. پرنسپل وربس یا اساسی فعلونه. نو موږ او تاسو داسې تعریف کوو چې main verbs are those verbs which shows an action or state. اصلي فعلونه عبارت دي له هغه فعلونو څخه چې حالت او یو عمل څه شي کې موږ او تاسو ته بیان کړي. موږ او تاسو وایو چې are those verbs which shows an action or state. موږ او تاسو وایو چې اصلي فعلونه عبارت دي له هغه فعلونو څخه چې موږ او تاسو ته حالت یا عمل بیانوي. موږ او تاسو ته حالت یا عمل بیانوي. لکه څنګه چې تاسو په تخته باندې دغه تعریف ګورئ. د مثال په توګه موږ او تاسو یو مثال ورکوو. مثال موږ وایو چې احمد walks slowly. احمد walks slowly. احمد ډیر په استاهی سره یا ډیر ورو قدم وهي یا ګرځي. نو دلته موږ او تاسو یو عمل تر سره کوو. زموږ او تاسو عمل څه شی دی؟ دغه ګرځېدل زموږ او تاسو عمل دی چې په دې جمله کې موږ او تاسو سره ورب یا اصلي فعل څه شی دی؟ walks، چې دا موږ او تاسو څه شی ښیي؟ اکشن ښیي که نه، عمل ښیي موږ او تاسو ته. صحیح ده؟ نو موږ او تاسو وایو چې اصلي فعلونه عبارت دي له هغه فعلونو څخه چې یو حالت یا یو عمل موږ او تاسو ته څه شي کی بیان کی. بل مثال ته راځو. بل مثال موږ او تاسو سره لکه احمد is watching. احمد is watching TV. احمد تلویزیون ته ګوري. دغه کتل زموږ او تاسو یو عمل دی. watching معنا څه شی؟ کتل. کتل دلته اکشن ورب ده. صحیح ده؟ دا موږ او تاسو ته ښیي چې موږ او تاسو یو عمل تر سره کوو. نو فعلونه موږ او تاسو سره په هره ژبه کې شته. د ادبیاتو برخه ده، د ګرامر برخه ده. نو په دې باندې موږ او تاسو باید ځان پوه کړو. انشاءالله دې کې به مشکل نه وي. موږ او تاسو بل عنوان ته ځو. بل عنوان موږ او تاسو سره دی auxiliary verb یا helping verb ورته وایو چې کومکی فعلونو په نامه هم څه کیږي؟ یادیږي. موږ او تاسو سره څه شی دی؟ helping verb په دویمه برخه کې helping verb یا auxiliary verb په نامه هم څه کیږي؟ په نامه هم یادیږي چې دې ته موږ او تاسو څه وایو؟ کومکی فعلونه. یعنی د اصلي فعل سره دا څه شی کوي؟ په جمله کې مرسته کوي. کومکی فعلونه هغه فعلونه دي are those verbs which helps the main verb which helps the main verb to complete .
are those verbs which helps the main verb to complete the sentence. عبارت دی له هغه فعلونو څخه چې د کومکي د اصلي فعلونو سره مرسته کوي تر څو جمله څه شي تکمیل شي. خو ځینې اوقات داسې کیږي چې کومکي فعلونه په جمله کې استفاده کیږي د اصلي فعل په توګه ځکه چې هلته اصلي فعل بیا شتون نه لري. لکه موږ او تاسو بل تعریف وایو sometimes it is used as a main verb. خو بعضې اوقات داسې کیږي چې موږ او تاسو دغه فعلونه د اصلي فعلونو په توګه په جمله کې استعمالوو تر څو جمله تکمیله شي. نو دا په هغه وخت کې امکان لري چې موږ او تاسو سره په جمله کې اصلي فعل موجود نه وي، نو د کومکي فعل په واسطه باندې موږ او تاسو خپله جمله تکمیلوو. مثالونو ته راځو. مثال په توګه احمد is a good boy. احمد is a good boy. احمد ډیر یو ښه هلک دی. دلته موږ او تاسو سره is یو کومکي فعل دی یا helping verb دی. نو تاسو وګورئ په دې جمله کې به موږ او تاسو سره بل فعل نه وي، نو ضرورت دې ته دی چې is استعمال شي تر څو د دې جمله هغه معنا او مفهوم څه شي تکمیل شي. نو موږ is استعمالوو. په دې جمله کې بل فعل نشته، is د اصلي فعل په ځای باندې څه شوی کار شوی. بل مثال په هغه مثال کې چې هم کومکي فعل راغلی او هم اصلي فعل او هر یو خپله دنده ترسره کوي. د مثال په توګه احمد is playing football. احمد is playing football. احمد د فوټبال لوبه کوي. دلته موږ او تاسو سره هم helping verb شته په جمله کې چې عبارت دی له is څخه، او هم موږ او تاسو سره playing چې زموږ او ستاسو main verb دی د جملې اصلي فعل دی، او فوټبال هم زموږ او ستاسو د جملې تکمیل کوونکی یا کمپلیمنٹ دی. نو دلته is یو helping verb دی سره له playing سره استفاده شوی تر څو جمله ښه هدف مفهوم موږ او تاسو ته ورکړي او دا جمله په صحیح توګه څه شي استعمال شي. نو هیله مند یم چې هدف مو اخیستی وي. تاسو د کتاب دغه مثالونو ته متوجه اوسئ. لکه تاسو نه سوال شوی دی many questions in English need helping verb plus main verb. ځینې اوقات داسې راځي لکه ما چې تاسو ته وویلې چې کومکي فعلونه سره له اصلي فعلونو استفاده کیږي تر څو یوه جمله رامنځته شي، او دا هم په سوالی په شکل باندې هم استعمالیږي چې د یو څه شي په اړه پوښتنه وکړي. So let's come how much water do people most of the world drink. ښه وایي څومره اوبه څښي د نړۍ خلک، یعنی په اوسط ډول باندې د یو انسان لپاره د ورځې څومره اوبه پکار دي. نو موږ او تاسو وایو چې at least 8 glasses of water per day. د ورځې 8 ګیلاسه اوبه چې دي دا په اوسط ډول د انسان د روغتیا لپاره ښه دي. ښه how long has he worked there. دې برخې ته متوجه اوسئ. how long has he worked there has یو helping verb دی، کومکي فعل دی، او worked هم اصلي فعل دی. وایي د څومره مودې دپاره هغې هلته کار وکړ. نو دا هم د سوالي په شکل باندې موږ او تاسو درکول شوې ده. راځو دویمه برخې ته. where is your friend. ستاسو ملګری چیرته دی. what is your name. ستاسو نوم څه شی دی. why were you sick. ولې ته مریض وې. where were his possessions. د هغې ملکیتونه چیرته وو. د هغې ملکیتونه چیرته وو. but be needs as a helping verb in future perfect tense. for example موږ او تاسو کولی شو چې د دې کومکي فعلونو څخه په آینده زمانونو کې هم استفاده وکړو، او په کامل ماضي یا تیر زمان کې هم موږ او تاسو کولی شو د دې څخه استفاده وکړو. نو زموږ او ستاسو د نن ورځې درس لومړی په 2 عناوینو باندې څرخېده چې عبارت د له helping verb کومکي فعلونه، main verb اصلي فعلونه. موږ به تاسو وویلې چې helping verb هغه فعلونه دي
هیلپینګ ورب هغه فعلونه دي چې کومکی وي او په جمله کې د اصلي فعل سره کومک کوي تر څو جمله تکمیله شي او مین ورب هغه فعلونه دي چې په خپله جمله تکمیلوي او ضرورت نه لري هیلپینګ ورب ته خو په بعضې استثناءات شته دی چې هلته لازم دا ده چې باید هیلپینګ ورب هم څه شي استفاده شي نو موږ تعریف وکړو چې مین ورب از a verb that shows an action or state اصلي فعلونه هغه فعلونه دي چې موږ او تاسو ته حالت او عمل بیانوي او موږ او تاسو ویلی چې احمد is watching a movie احمد یو فلم ګوري نو watching دلته موږ او تاسو سره اصلي فعل دی صحیح ده چې موږ او تاسو ته یو عمل ښیي او هیلپینګ وربس چې دي یا کومکي فعلونه دا په مجموعي ډول موږ او تاسو سره څو دانې دي 40 دانې موږ او تاسو په ټوله انګلیسي ژبه کې څو لرو 40 کومکي فعلونه لرو موږ او تاسو سره 40 کومکي فعلونه دي دا په مختلفو برخو باندې ویشل کیږي چې راځو په برخو باندې بحث کوو هیلپینګ وربس عموما په دریو برخو باندې ویشل کیږي موږ او تاسو سره دي چې ماډل وربس موږ او تاسو سره ماډل وربس شته دی او په دویمه برخه کې موږ او تاسو سره سیمی ماډل وربس شته دی ماډل وربس سیمی ماډل وربس موږ او تاسو سره شته دی او بل موږ او تاسو سره چې دی هغه مثال فعلونه دي چې په کومکي ډول زموږ او تاسو په جمله کې څه کیږي استفاده کیږي په عمومي ډول موږ او تاسو مجموعاً دا حسابوو 40 فعلونه دي چې لکه may might can could would should must ought to dare need used to do does did was were نور موږ او تاسو سره دي to do verbs to have verbs to be verbs SMR موږ او تاسو سره شته دی is am are مثال to have verbs have has had have has او څه شی had دا هغه مجموعه ده چې موږ او تاسو کولی شو چې د کومکي فعلونو په برخه کې دا څه شی کو استفاده کو نو ګرانو شاګردانو زموږ او ستاسو نننی درس همدلته پای ته رسیږي هیلهمند یم چې تاسو یو څه زده کړي وي او دا درس تاسو ته مؤثر تمام شوی وي او تاسو کورنۍ دنده دا ده چې د دې دوه عناوینو لکه هیلپینګ ورب او مین ورب تاسو به د هیلپینګ ورب لپاره 10 جملې جوړوئ چې په هغې کې تاسو هیلپینګ ورب استفاده کړی وي او د مین ورب دپاره به هم تاسو 10 جملې کاروئ چې تاسو په هغې کې استفاده کړی وي او تاسو کولی شئ چې د همدې په توګه د خپله کورنۍ دنده تاسو څه شی کوئ ترسره کوئ نو ګرانو شاګردانو زموږ او ستاسو درس همدلته پای ته رسیږي تر بیا چې ګورو په الله مو سپارم کامیابي مو غواړم ښه وخت خدای پامان